دا الله هر کار چې دی هغه حیران کن دی. اوس په دې بني آدمو کې وګورئ، د یو مور او د یو پلار اولاد دي، ټول بني نوع آدم چې دی د یو مور او پلار. څوک بادشاہان دي، څوک گدایان دي، څوک اوږي دي، څوک ماړه دي، څوک بربند دي، څوک پټ. چاته د سر د سوري ځای نه ملاوي، څوک په شاهي محلونو کې اوسي. و دا ولی بای د یو آدم او حوا نه پیدا کړی، دا دې داسې دی او زه ولې داسې نه ما. دا ولی ته نشې ویلی، ته څوک یې؟ اوس راز پکې علماو څه بیان کړي، راز پکې دا بیان کړي دی چې چاله بادشاہی او تخت ورکی، دا عزت نه، دا امتحان. چاله مال او دولت ورکی، دا عزت نه، دا امتحان او ابتلاوی. تے مالدار کړي او زه غدا کړم، تے مسئول کړي او زه سائل کړم. ستاسو امتحان دی چې دا دولت ته دې سائل لورکه او کنه ورکه او مزان لدې ساتلې. سائل راغه او ور دې نک، نو تب مسئول په قیامت کې. قانون ورته قرآنی خیده چې خا دا دولت ما تا ته دې د پاره درکړې چې ته دې خورې اوس کې او زمانوم دې درته واغستې شي، هغه د سپوره روټۍ نه آئے. ولی تاله می بادشاہی او دولت او محل در کولې شو، دله می ولې نشو ورکول. دا ستا امتحانو چې سبا دی ګیله نه. نو دا الله هر کار حیران کن پدې دی چې یو سړی دا ګیله ونکي سبا چې خدای ماته دې دا شی نه را کړی، کینی ما به داسې کړی وی، ما به داسې کړی وی، ما به داسې کړی وی، ما به داسې کړی. چې دا ګیله دی ایس د ګیلې او د شکوې ځای به قدرت په قیامت کې ځان ته پریدي نه. او دا بدن دی، دا لوی نعمت. الله یو سړی نه سترګې واغستې، ړوندې کو، چې ړوندې کو. پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې په قیامت کې به دا ړوند سړی الله بې د دینه نه راضي کوي چې په بدل کې به جنت ورکړي. چې تا نه ما لوی نعمت په دنیا کې اغسته او نو زما په نعمتونو کې لوی نعمت دغه بدل کې والو. نورون لبا د سترګو په بدل کې جنت ورکړي. اوس دولتي دنیا کې نه درکړي، پیسې نه دي درکړي، هغه د پاره ضابطه او قانوني خیر. دولتمند دی او ډېر سخی دی او ها دولت ټول د خدای په لار کې خرج کیږي. قانون ورته دای خیر چې په قیامت کې دولتمند او غریبانو بخلې شي. نو غریبان به 1500 کاله مخکې جنت ته ځي، ځکه چې دنیا کې دوی یو رحمت نه محرومو. نو 1500 کاله مخکې ته دې رحمت ته لاړ شي. دا دولتمند ورپسې 1500 کاله وروسته. او بیا به په بدل کې درکې څه دولت، نو الله دې وروالا بیا به وګورئ نو چې په بدل کې به کم دولت درکې. او زما عزیزانو دا الله هر کار چې دې هغه حیران کون دی.
ارکار نو حیران کن کی بیا یو خناک راز او بیا تا ته یو بل ضابطه یې خېده چې هلکه ته څه عاشقي عاشق سړی خو مزو پسې نه ګرځي د عاشق سړي خو زړه کې یو مراد وي او هغه مراد چې دی هغه صرف د معشوق او د محبوب حاصلولی اخو په بل څه نه په خوراک نه په ناستې نه په ملاستې نه په بستره نه په محل نه په څه نه هیڅ نه مقصود بذات شی چې دی د هغه حصول د معشوقي چې دا دې په څه طریقه زما شي ستا د ژوند اصل غرض چې دی هغه ده چې ستا ژوند به وقف دی ته چې ته به طلب د معشوق د حصول کې خیال راغلی نو یو اولاد آدم دی څوک یې پکې څنګه کړي دي او څوک یې پکې څنګه کړي دي او څوک یې پکې څنګه حیران کن دا خبره نه ده چې کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم ہے کوئی تخت کے بنانے میں ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں څوک لګیا دي په تختونو جوړولو کې مبتلا دي تخت حاصلای او څوک په تخته پراته دي لمبای مرګ قبر لے تیار ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں میت کسل رہا ہے کفن زما عزیزانو اللہ ہر نظام حیران کن دے ہر کار حیران کن دے انسانی عقل رسائی ورته نه کیږي صرف ته دومره مکلف دومره چې وې بدا چې ته بچرته ګډبګان ځان نه جوړ کړي موسی علیہ السلام د زمانه یا الله ته بچرته جامع به د خیرنی چې درته وي یا الله ته بچرته سر کې به د سپګي شي چې در نه وبا خدای ته بچرته زما د دې ګډو ډیر مزیدار پي دي چې لګي در باندې موسی علیہ السلام ته رافیق الکه دا څه ویل جی خدای یادوم کړ بیړه دې غر کشه دا خو د شرک الفاظ دي د کفر په دې خو کافر کیږي اگر به ورته ویلی چې که زه کافر کېږم ما خو یو کال شو چې زه دا وظیفه کوم موسی علیہ السلام هم جلالی شان و هغه ورته یو کال شو چې بیړه دې تباه اګډې په ځای پرېښوې ولاړو یو کنده کې نسکور پرېوته چې خدای نو زه څه پوهېم چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړې ما خو ټول عمر ګډې او چیلای سره ولیدي نو ما ته څه پته ده یا الله موسی علیہ السلام ته وحی مولانا روم وی چې وحی آمد سوء موسی از خدا وحی آمد سوء موسی از خدا بندے مارا چرا کر دی جدا موسی ته وحی وشو چې زما یار دی ولی ما نه جدا کو اګډ به خو زما یارو
یا الله هغه خدا سی ویل ورته نه کنه موسی تو برای وصل کردن آمدی تو برای وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی تو ما دل علی گلے چې ما سره د خلکو جوړ کا ما سره د خلکو ګټ جوړ کا ما دل نه لګلې چې ما نه دوستان جدا کا اپوی دونه د خدای یادولو په چل باندې ورشه چل ورته وخا تو ورته چلو خا بیا تماشا کا موسی علیہ السلام په نیمه شپه کې منډه کړه او ګډبه پسې وره او داغه د یادولو چلې ورته وکړه چې الله الفاظ ته نه الله دې زه ته ګور کم زه ته دې زه د ګډبه د دې زه قدر دی وکړو اسمان سره خبرې د شرک کولې د کفر کولی لیکن دې دې کې رابطه او تعلق صحیح وو نو فائدہ په الله داسې مرتب کړ چې پیغمبر لهم تنبیه ورکړ نو معامله د دغه ځای ده ها معامله د دې نه ده چې صاحب مصالحه دی پوګي او د تبلیغی اجتماع ته تلو م په خبر کې چوا یو افسر مې ولید نو مصالحه پوګاوه مل داس کې انده دلته دوړي مړی نو لګدا چوما پکې نه خدای دې مال سټاو بس ولی مال خدای دې خوار کا عقل زده د معشوقي هغه عاشق خوخي چې خړ پړي ویخته ببري په خاورو کې ورته ناشتي وې د دې څه مثال شته مالا حضرت عمر چې وفات کېدن او وصیت یې وکړ چې زه چې مړ شم نو زما په دې مخ خاورې ومږي چې خړ مخ معشوقې ته لاړ شي چې رحم را باندې را څومره ورته خیرن او خړ پړي عمر به خوښ دا پاکه مثلث قالینی راغستې ده چې صاحب په دې کې دا ګورې نه څومره لوی لوی خلق چې دی په دې ځمکه پراته دي یا د تبلیغي اجتماعګانو ته چې لاړ شم هلته ګورم ما ته د رحمان بابا شعر رایاد شي چې بادشاهان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان بادشاهان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان تاسو خیال را نو عرض میں داو چې معاملہ د دې ځای ده معاملہ د ظاهر بیروپیت نه ده معاملہ د دې ځای ده دې ځای ته ګوري چې زما متعلق ستا دې ځای کې څه چل دی په خدای قسم پیغمبر ویل یو دا سړی درته وخم چې ټول عمر خدای سره ډزې کړي او اخر کې جنت ته لاړ شي صحابه اریان شو چې الله دا به څنګه سړی زمونږ خو بیړه غر کړ ول ګور په یو جنگ کې یو کافرو د کافرو د ډلې نه رامنډه کړه دلته پیغمبر ولاړ دی او دغه په لاس بیعت چې بیعت کو مغه توره چې مسلمان پسې راغستې و په کافرو وره چې په ورغه ال ته شهید شو چې شهید شو لاش یې روچت کو پیغمبر ویلا دا سره ټول عمر ما سره خدای سره ډزې کړې وي 15 منټه کې جنت ته لاړو معاملہ د دې ځای ده معاملہ د بیروپیت نه ده د دې ځای اوس خدای ته څه په لاس ورځي روزه را روانه ده چې مونږه بدل وګي او تد مړ کوي څه په لاس روټه مخوري او بمس کوي چای مس کوي ها څه چل په چل پوي دیکھو ګور چې معشوقه وږي وي او عاشق روټۍ خوري نو په معشوقې خلګي کا بد لګي ها خدای امرکه چرته میشک میشن کوم کړي ده کنه خبره پويږي کنه پويږي
اوس چې څوک ستا خوښي او هغه وږي او تاسو به دا پیشو سری والی نو ته به د هغې خوښ شې. خدای دا میاشت د خپل خوښوالي دپاره راایستې ده. خدای وایي زم څه خورم څکم نه، یو میاشتم زما په دې صفت ځان موصوف کا. اوس ګوره بدلې بیا څه ورکړی دی، بدلې د لوږې یو وږمه غوندې په خوله کې پیدا شي د لوږې. پیغمبر ته ویلي چې او پیغمبره په خپل ذات مې دې قسم، حدیث قدسی دی چې ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روزدار سړي د خدای هغه وږمه چې د خدای وي ما ته د مشکو نم زیاته بهتره. یو عاشق ته چا وی چې خوشبوئی والا، هغه خوشبوئی ویل کومه خوشبوئی می چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوئی د عطاری د عطرو نشته. زما د یار د خولې وږمه چې ده په خدای قسم د دنیا عطرونه ته قربان ستا د خولې وږمه خدای به وایي ما ته د مشکو نم بهتره. نو دا یو میاشت د ځان سره په خپل صفت موصوف په دې پوهېږي. د هرې نیکی اجر به په قیامت کې د ملائکو په لاس ملاویږي. واحد اجر د روزې دی چې الله به په خپل لاس په قیامت کې روزه دار ته. نو هر کار حیران کن دی که نه دی؟ هر کار